وزه زما د کوره 2 میاشتې دې وشوې په کور کې هسې ناستې ټکې مزدوري نه کوې په کور کې ستا د ما سره نور څه نشته دی ځان نه چېرته بل ځای کې مزدوري وګوره ستا زموږ سره نور څه نشته دی هلک هغه چکر غوره ډېره مزه کړې وګوره ښه او کنه یاره ډېره مزه کړې وه او کنه ای لکه د روټۍ ټیم دی چې ته هوټل ته ځو نه صحیح ده یار ولې نه لاړ به چې تل کم هوټل یار شینغر هوټل ټیک نه دی یاره نو 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 یار هغې هوټل کې صحیح خوراک نه میلاوي بل هوټل دی اوهو یار وایټ پیلس هوټل به ټیک اوکې اوکې دغه شی ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام یارانو څنګه یې ښه یې جوړې یاره پته مې نه لګي والله وکړه چې مکمل پته مې یاره ډېر وخت وشو کالونه درته کوو کال دې نه میلاویږي دا ولې یاره دا موبایل کله پکې چارج نه او کله بیرینګ نه راځي پوه شي پته نه چې څه چل دی پکې یاره درېیمه ورځ مې او روټۍ مې هم نه راخوړلې تاسو وختي سره روټۍ بس کولې نو یاره ما چې روټۍ راباندې وخورئ روټۍ خو زموږ بس نه دی کړی یار که ضروري کار هم دی یار موږ په هغې پسې ورځو یار ته کښېنه زموږ لږ کار دی هغه کوو چې راشو چې بیا به ځو راشي خره چې د دغه خلاص شو یار دا غریبانان خلک چې ته مالدار سړی ویني یار وایي چې ته هوټل موټل ته نه ځو او کنه یاره دا بس مړه ځان له راته مردوب جوړ کړي اورې مالدار سړی چې وایي دا خبره ستا ټیک ده او کنه یار سم کار هم ورسره وکړو ځان هم د خلاص په ورځ چې ځو زه چې ځو مړه په تندر یې وله یار دې خو رانله زما بل ځای کې ورته انتظار کوم اوف یار کسان خو رانله اوف یار دا څنګه زندګي ده زما خو دې زندګي څنګه لاړه وټکېدو بس یار زما خو داسې زندګي نه ده پکار السلام علیکم جی تاسو چې کوم جاب ته اپلای کړی وه ستاسو هغه اپلای اکسپټ شوه تاسو به انشاءالله د نیکسټ ډے نه ستاسو خپله ډیوټي شروع کوئ او یار تا دیو که شابه دومره د وخت نه ته ویټ کوم زه راځه که نه یاره تا به تا دیو که ښه زه د دې خوا ناسم صحیح ده ټیک شو زه صحیح ده ښه اوکې مهرباني تھینک یو سلام علیکم یارو وعلیکم سلام څنګه لګه خیر عرفان بھائی څنګه چل رہے جوړې که نه ټیک ټاک خیرونه دي صاحب څنګه چل دی یار نن سبا ډېر په ټره کې ګرځي بس یار دا خو د الله پاک په موږ باندې یو رحم شوی دی یو جاب باندې لګېدلی او ماشاءالله ډېره ښه تنخوا راته میلاویږي د حکومت د سایډ نه او بس یار د الله پاک لاک لاک شکر دی په دې وخت باندې چې دا دومره ښایسته وخت تېرېږي لکه دا څه وایي یاره درېیمه ورځ مې روټۍ مې هم نه راخوړلې تاسو وختي سره روټۍ بس کولې نو یاره ما چې روټۍ
یاره ما ته د دفتر نه رینګ وشو او زه ډیپټۍ له ځم په ماله ډیپټۍ ناوخته دی او که زما لایق څه خدمت یې چې وکړم درله بس یار الله دې خوشحاله کړي چې څه وي انشاءالله بیا به درته وایم اوکې اوکې یار تھینک یو मौला सबकी सुनता है वो मौला सबकी सुनता है वो मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है वो मौला